چمپیونز ټرافي د کرکټ یو له مهمو نړیوالو ټورنمنټونو څخه دی چې د کرکټ نړیوالې شورا ICC لخوا تنظیمیږي او یوازې هغه 8 غوره لوبډلې لار ورته موندلی سي چې د ICC د درجه بندۍ له مخې د ټاکلي وخت تر پایه لوړ مقام ولري. افغانستان له دې امله په دې سیالیو کې برخه لري چې د غوره کارګردګۍ له امله یې نړیوال مقام پر ځای ساتلی دی. د 2015 کال چمپیونز ټرافي سیالۍ به د کرکټ د نړیوالې شورا د مهالویش له مخې د فبروري پر 19 پیل او د مارچ تر 9 نیټې به دوام وکړي. دا سیالۍ د پاکستان په کوربتوب ترسره کیږي، خو د هند لوبډلې لوبې به په متحده عربي اماراتو کې ترسره سي. د 2015 کال چمپیونز ټرافي سیالیو کې پاکستان، هند، بنگلاديش، نیوزیلند، افغانستان، انګلستان، استرالیا او جنوبي افریقا ګډون کوي چې پر 2 ګروپونو ویشل شوي دي. په الف ډله کې پاکستان، هند، نیوزیلند، بنگلاديش او په بي ګروپ کې بیا له افغانستان سره انګلستان، استرالیا او سویلي افریقا شامل ده. په دې ټورنمنټ کې ټول ټال 15 سیالۍ کیږي چې په کراچي، لاهور، راولپنډي او د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې ترسره کیږي. د چمپیونز ټرافي لومړۍ سیالۍ د فبروري پر 19 د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ په کراچي کې ترسره کیږي. افغانستان بیا لومړۍ لوبه د فبروري پر 20 د سویلي افریقا سره په کراچي کې کوي. خو د دې ټورنمنټ تر ټولو جالبه لوبه بیا د فبروري په 23 د پاکستان او هند ترمنځ په دوبۍ کې ترسره کیږي. افغانستان خپله دوهمه لوبه له انګلستان سره د فبروري میاشتې پر 24 او دریمه لوبه بیا له استرالیا سره د همدې میاشتې پر 28 نیټه ترسره کړي. د هند کرکټ بورډ د امنیتي اندېښنو له امله پریکړه کړې چې خپله لوبډله پاکستان ته نه لیږي. د کرکټ نړیوالې شورا ICC له مخې د هند لوبډله به خپلې ټولې ګروپي لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کوي. که هند او پاکستان دواړه پایلوبې ته ورسیږي نو پایلوبه به هم په متحده عربي اماراتو کې ترسره سي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د چمپیونز ټرافي سیالیو ته لار مومي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د وروستیو کلونو غوره کارګردګۍ له امله دې سیالیو ته راغلې ده. ملي لوبډله د چمپیونز ټرافي لپاره د چمتووالي په موخه په 2024 کال کې له بنگلاديش سره 3 نړیوالې یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې. دغه سیالۍ د لوبډلې د لا ښه چمتووالي لپاره مهمې بلل کیږي. چمپیونز ټرافي تر اوسه پورې 8 ځله ترسره شوي چې لومړی ځل په 1998 کې سویلي افریقا، په 2000 کال کې نیوزیلند، په 2002 کال کې هند او سریلانکا، په 2004 کال کې ویسټ انډیز، په 2006 او 9 کال کې استرالیا، په 2013 کال کې هند او په 2019 کال کې بیا پاکستان د دغه سیالیو پایلوبه ګټلې ده. د 2015 چمپیونز ټرافي سیالۍ لپاره پیاوړې لوبډلې لکه هند، استرالیا، انګلستان او پاکستان تل د سیالیو ګټلو لپاره قوي سیالان ګڼل کیږي. خو دا ځل افغانستان او نیوزیلند هم د دې قوي سیالانو په توګه یادیږي. د افغانستان تجربه کار آلراونډر محمد نبی عیساخیل اعلان کړی چې د چمپیونز ټرافي له پای ته رسیدو وروسته به له یوه ورځنیو نړیوالو سیالیو څخه استعفا وکړي.